یو اثر کې راغلی دی د بنی اسرائیلو کې یو باچاو ظالم د دې باچا په دې وخت کې یو ترکانو په دې ترکانۍ کې ډیر زیاته ماهر وو ترکان پسې جواب راولېږه باچا ظالم وو فصنع لي سريرا ملکيا د باچای تخلاله جوړ کا ویلې کېږي چې د په دې ترکانۍ کې ډیر زیات ماهر دی خو داسې تخلاله جوړ کا چې کم تخت د باچایانو سره مناسبي او باچا په هغې باندې کینی باچا له تخت جوړ که تخت چې وله کله جوړ که دا تخت د باچا خوښ نه شو دا څنګه په دې ملک کې اوسېږي د دونه غټې ترکاڼۍ دعوه کوي او تخت یې داسې دی دا به په دار کوم یا به د دقه تخت د لرګونه دته اور بلوم سیزم دی کور ته راغی جواب پسې وشو چې ځان تیار کا ګورې باچا دې سبا نیسي او په دار کوي دی ښځې ټوله شپه په مانځه باندې ولاړه ده الله جل جلاله ته جاړي خو دې ترکان ته غوږ کېدوه دا دې ښځې ته وایي الرب رب والابواب کثیره رب زمنګ رب دی دروازې د نجات ډېرې زیاتې دي که ستاسې خیالي دغه پښتنو په دې خبره باندې ایمان دی و چې شپې په مابین کې نو د هغې بلا نه مه یېرېږه بیا ورته ښځه وایي چې باچا جواب را لېږلی دی په دارکۍ دي سبا دې وجني د دې سړي جواب الرب رب والابواب کثیره دروازې ډېرې زیاتې دي د نجات د پېشمني ټیم دی دروازه ورته ووال شوله ماشوم یې ور ولېږه وی پولیس دي یقیني شو برابر بس باچا پولیس را ولېږل او دغه دی ما به بوځي د قتل دپاره وی پلار ته دې ویوه چې راوځي پلار چې ور ووته د پولیسو جواب ته وګوره چې باچا بېګا مړ دی فصنع لنا تابوتا ملکینا باچایان چې په کوم تابوت کې خخیږي اقشان لا تابوت لاله جوړ کا سړی را روان دی د خپل قلا په مابین کې او دا چغې وایي الرب رب والتوابیت کثیره رب زمونږ واقعي رب دی تابوتونه ډېر زیات دي راسه پراتم دي او بالکل باچایي تابوت دا بدله جوړ کما ګوره د دې سړي ګمان په الله جل جلاله باندې چې دا څه قسم له ګمان وو الله جل جلاله د دې سره اقشان له فیصله دا وکړله ګوره